سر مال خو نوکری راکه، زه ډېر غریب سړی یم. نوکری به خود درکمه، خدا راته وایي چې په تا کې کم کمال دی چې زه تا ته نوکري درکم. سر په ما کې دا کمال دی، زه بغیر چمچې چاول خوړلی سم. یاره دین محمده ته زما پوخ یار یې؟ او زه ستا د کشنیوالي انډیوال یم، پوخ یار دی یم. یاره چې غږ په در وکړم بیا به ځان حاضر کې؟ او ولې نه، د ورځې خو علاقه په توره شپه بله درته حاضر یم. ښه فارغه به یې؟ او زه نن ګرده ورځ فارغه یم. ښه نو بیا ته راځه، هلته ما جنګ وکړی، کسان را باندې ډېر دي، راځه. زه ځمه، نن زموږ میلمانه راغلي دي، بیا به سبا درسم. زه ځمه. یا راځه، زموږ میلمانه راغلي دي. نو تا ول زه اوس فارغه یم. بل اوس تان خورې که نه خورې؟ خود یې خورم، ته واره ما خلاص که، په خدای به دې سره وش کومه. دا اخلاص. یار نظر ماما دا ماښام دا ستا ورور یوه مچرم نه دی خوړلی. هی بیا ولي؟ پاټ مو سره وکړئ، پاټ. هغه څنګه؟ قرار ولاړم، نوي کپړې مې په غاړه کړلې، مچر چې راغل دی راته وکتل، ولې یاره دا خو میلمه راغلی دی، کار مه په لرئ. څنګه مې درخطا کړل. یاره نظر ماما د دماغ بیماري مې ده، هر شی راسه هېرېږي. یاره زما 50,000 روپۍ راکړه. تا نو کله راکولې؟ نو خو ته وایې زما دماغ بیماري ده، زما څه هېرېږي. یاره پیسې د چا څه هېرېږي؟ یاره پیسې ما کله په قرض اخیستې. یاره دین محمده په زندګي کې زما یوه خبره یاد ساته. هغه څنګه خبره ده یاره؟ چې پنکه چلیږي هوا خامخا ورکوي. یاره دین محمده ایله یې که، بس ګر سره ایله کوه. ولې یاره ته ګپ راته وکړه، څه کیسه ده؟ بس ایله کوه، دا خبره ایله کوه. تی راته وکړه یاره. یاره ودې شرمولو، د بل په واده کې د دیګ د څنګه ناست دی. وایه یاره غوړي لږ کم ور واچوه، زموږ د پلار پرهیز دی. او وای تا بیا ډېرې سترګې را لوړه کې، خو ته هم د بل په واده کې ولاړ وې د بوتلانو نه څنګه. ما درته ویل څه کوې تا، ولې یاره مالې دا ټسکی پسکی ډېر ښه خوند راکوي. یاره لالا نن به ماله د خپل پلار نوم خامخا راشه. ستا د پلار نوم عجیب ابا دی. نو ماسټر صاحب ماله ولې وایي، وایه ته د کمال بچی، ته د کمال بچی. راسه میلمه دلته کښېنه. دا یاره نن ما سپیشل میلمه کړی، دا راته ووایه چاول غوښه مې بخ کړي دي، چې چاول درته راوړمه که غوښه درته راوړمه. ولې دی په کور یوه تالی لرئ؟ خو دواړه راوړه یاره.